کابل ښار سر له سبا قرنطین شو څنګه؟ دولتي مامورین به ادارو ته ځي او که نه؟ دوکانونه بانکونه به فعالیت لري او که نه؟ دلته له موږ سره تم شئ، په هر څه به پوره پوه شئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د ولسمشر ستر سلاکار وحید عمر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د کابینې لخوا په کابل ښار کې د ګرځبندي ستره تصویب شوه. څو شېبې وړاندې د ولسمشر ستر سلاکار او د کورونا وایرس د مخنیوي پر وړاندې د جوړې شوې کمیټې مشر وحید عمر په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په کابل ښار کې پر تګ راتګ د بندیز لپاره جوړه شوې طرحه د کابینې لخوا تصویب شوه چې د دې برخې د مدیریت لپاره جوړه شوې کمیټه جزئیات په لاندې ډول شریک کړل شي. په کابل کې د کورونا د وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره د کابینې جلسې پریکړې سر له سبا په کابل کې د خوراکي توکو د پیرلو، روغتیايي او امنیتي خدماتو ته د اړتیا لرلو او د بل ناروغ څخه د مراقب کولو څخه پرته په ټولو ګرځېدونو باندې بندیز ولګول شو. همداراز له کابل څخه د باندې پتلو او کابل ته په دننه کېدو هم بندیز ولګید، خو د خوراکي توکو، روغتیايي مرکزونو او امنیتي خدماتي مراکز په عادي ډول فعالیت کوي. له دې وراخوا د رئیسانو د اداري مشرانو څخه پرته نور د ټولو دولتي ادارو مامورین د 3 اونیو لپاره هم رخصت کړای شول. یاداښت: لا ډیر تفصیلات به اړوند اجرایوي کمیټه نن په یو مطبوعاتي ناستې له لارې ورکوي. تر دې وړاندې په هرات، نیمروز او هراوت ولایتونو کې ګرځبندیز اعلان شوی و چې له تیرو 3 ورځو راهیسې په یادو شویو ولایتونو کې تګ راتګ درول شوی دی. د عامه روغتیا وزیر ښاغلی فیروز الدین فیروز څو وړمه ورځ په یو خبري ناسته کې ویل چې که په کابل او ځینې نورو ښارونو کې د کورونا پیښې زیاتې شي، په دغه ښارونو کې به هم د پورتنیو 3 ولایتونو په شان ګرځبندیز اعلان کړي. کابل یو ګڼ توکمی ښار دی چې د اټکل له مخې څه د پاسه 6 میلیونه وګړي پکې استوګن دي. دغه وړوکی ښار کې د مساحت محدوده یې هم وړه ده. د هیواد له کابو 33 ولایتونو څخه راغلي وګړي پکې اوسیږي چې وخت نا وخت یې پر ککړه هوا هم د پام وړ بحثونه او اندېښنې رد و بدل کیږي. کورونا اوس هم په یو نړیوال چیلنج اوښتی. ناروغۍ ده چې تر 1.5 میلیون زیات نړیوال پرې اخته دي. په دې برخه کې ایټالیا تر بل هر هیواد زیات د کووډ 19 تر برید لاندې راغلی ده. ویل کېږي په دغه اروپایي هیواد کې تر 8215 ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 8000 نور پرې اخته دي. اسپانیا کې بیا د 4315 کسانو د مړینو خبر ورکړل شوی دی. چین، ایران، امریکا، آلمان او فرانسه له پورتنیو 2 هیوادونو وروسته هغه هیوادونه دي چې کووډ 19 پکې خورا چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.